بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. یو لبلس د کوي د دنیا دود دی، یو لبلس د کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی. نن زه به تاسو ته د لیکچررشپ امتحانونه را روان دي. نو د لیکچررشپ یا د ایسیس د امتحان د تیاری دپاره د کومو خبرو خیال ساتل پکار دي. د هغې په هکله باندې زه تاسو ته لنډه خبره کوم او امید دی چې د پرچې د ټیسټ د کولو دپاره د هغې دپاره به ستاسو ډېر پکار راشي او داسې څه ضروري پوینټونه کم چې ما په خپله باندې زه د هغې مرحلو نه تیر شوی یم، نو هم په هغې باندې تاسو ته خبره کوم چې د کومو خبرو خیال ساتل پکار دي د لیکچررشپ یا د ایسیس د امتحان دپاره. په هغې کې د ټولو نه اوله خبره ده چې تیاری به څنګه کوو. نو د تیاری دپاره د اهمو شخصیاتو په هکله باندې معلومات لرل. نو چې څومره اهم شخصیات دي په پښتو ادب کې، نو چې د هغې په هکله باندې تاسو ته معلومات وي، دا به یاد ساتئ. لکه اوس د مثال په توګه باندې مونږ به په دغه شخصیاتو کې وایو خوشحال خان خټک، رحمان بابا او عبدالحمید علي خان بابا او حمزه بابا، دغسې ورپسې نور هم کم کسان چې دي. یا د دې نه علاوه بایزید انصاري او خون درویزه او دغسې د هغې د دور نور کسان روحانیان چې دي. نو د دې په هکله باندې چې تاسو ته معلومات وي، لکه اوس فرض کا خوشحال خان خټک به والو، نو چې د خوشحال خان خټک د پیدایش نیټه، د وفات د مړینې نیټه، د کورنۍ په هکله باندې معلومات، د ژوند په هکله معلومات، د فن په هکله معلومات، د شعر په هکله معلومات، د اولاد په هکله معلومات، د زامنو متعلق معلومات چې د کم زامنو چې کوم د ادب دپاره څه کړي دي او هغې دغسې د مړینې نیټې، نور د هغې د ژوند حالات، د هغې کتابونه، د هغې آثار، نو چې دغه څیزونه تاسو ته معلوم وي د اهمو شخصیاتو. او دغسې ورپسې د بایزید انصاري، بایزید روخان، د هغه بیا چې کوم نور شاګردان دي، کوم چې د هغه ملګري دي، کوم چې د هغه د ډلې کسان دي، د هغې په هکله باندې داسې د پیر بابا، د اخون درویزه په هکله باندې معلومات. نو چې د اهمو شخصیاتو د متعلق معلومات او بیا دغه شخصیاتو څه کار کړی دی، څه لیکلي دي، کوم کتابونه یې لیکلي دي، څومره یې لیکلي دي او هغې پښتو ادب ته څومره فایده ورکړې ده. دویمه خبره به مونږ سنتونه. نو چې تاسو ته د سنتونو په هکله باندې پته وي، د سنتونو په هکله باندې داسې چې لکه اوس صنایع بدایع چې دي، اکثر په پرچه کې داسې شعرونه راشي چې په دې کې کم سند دی او بیا یې ورسره څلور جوابونه ورکړي. نو چې هر کله یو تن دا څلور جوابونو کې هغه پیژني چې دا کم سند، یعنې په شعر کې ورته هغه سند معلوم وي، نو هغه به په اسانه باندې هغه حل کړی شي. نو چې سنتونه متعلق معلومات چې دا د سنت تلمیح دی، که دا سنت تلویح دی، او که دا سنت مرات النظیر دی، دا او انشاءالله د را روانه پیره کې به په دغه سنتونو باندې هم زه تاسو ته یو 4-5 منټه خبره کوم که خیري. بل دا هم د پرچې یوه اهمه برخه ده، دا م یاد ساتل تاسو له پکار دي. بل مستشرقین دي، ختیځ پوهان، د دې متعلق معلومات چې کومو ختیځ پوهانو پښتو ادب دپاره څه کړي دي، کم کتابونه یې لیکلي دي، نور یې څومره کارونه کړي دي، دوی د کم ملکو د دې نومونه څه او دوی کم کارونه کړي دي په پښتو ادب کې. نو چې د دغه په هکله باندې معلومات تاسو ته وي، دا هم د پرچې اهمه برخه ده. بل د پښتو د نثر دورونه چې تاسو ته معلومي، د پښتو د نثر چې کومه دغه 4 دورونه دي، اولنې دور د کله نه کله پورې او کم کسان پکې وو،
دویم دور د کله نه کله د کم کال نه کم کال پورې حسابېږي او په هغې کې کم کسان لیکونکي او کم کتابونه لیکلي شوي دي او دغسې ورسره دا ټول دورونه چې په کم دور کې کم کسان تیر شوي هغې کم کتابونه لیکلي دي او د هغې د ژوند په هکله باندې معلومات. بل چې ړومبنیانه لکه اوس ړومبی افسانه چا لیکلې ده، ړومبی غزل چا لیکلی دی، په پښتو کې ړومبی نظم چا لیکلی دی، په فلاني صنف باندې اولنی کتاب چا لیکلی دی، فلاني صنف اول چا لیکلی دی. نو چې دا معلومات وي یعنی د ړومبنیانو په هکله باندې معلومات دي او د کتابونو په هکله باندې او د تنانو په هکله باندې. دا هم د پرچې یوه اهمه برخه ده. بله پښتانه څوک دي؟ د دې متعلق چې دا ټول نظریې څومره نظریې چې د پښتون قام په هکله باندې پوهانو وړاندې کړي دي، نو چې د هغه نظریو په هکله باندې چې فرض کا بني اسرائیلي نظریه څه ده او یا آرین نظریه څه ته وایي او دا څنګه ده، یا دغه سره دې سره نور کم نظریات دي. زه خو تاسو ته مختصر صرف هغه پوینټونه بیانوم. په دې باندې تفصیلي بیا ځان له لوی بحثونه هغه به تاسو بیا په کتابونو کې ګورئ. بل اقوال پیژندل دي. نو چې تاسو ته دې خبرې هم پته وي چې دا یوه خبره به یې ورکړې په پرچه کې او بیا به تاسو ته دا ورسره لیکلي شوي چې دا خبره دا قول دا د چا دی. لکه اوس فرض کا یو قول یې ورکړي چې پښتو وایه او پښتو لیکه پښتو لوله، دا قول د چا دی. نو چې دا مونږ ته د دې خبرې هم معلومات وي، دغسې نورې خبرې چې دا قول د چا دی. بل ابجدي حساب کله یو شعر ورکړی شوي په پرچه کې یو شعر وي چې او په هغې کې په هغه لفظونو کې کال بیان شوي او بیا لاندې وایي چې په دې کې کم کال بیان شوی دی. نو چې د دغه متعلق به اهمه څه معلومات یعنې د صرف د مشهورو شعرونو دا خو ځان له علم دی، دا ابجدي حساب زده کول دا ځان له یو علم دی، په دې باندې ځان له پوهېدل غواړي، دا اوږده خبره ده. خو چې کوم مشهور شعرونه دي په کتابونو پښتو ادب کې عام راغلي چې د هغې نه مونږ بیا کاله راویستلی شو. بل ترجمې دي. کوم کتاب چا ترجمه کړی دی او کوم تن د کوم کتاب ترجمه کړی ده. د پښتو نه اردو ته کمې ترجمې شوي دي نو چې هغه کتابونه مونږ ته معلومي. اولنې ناول چې دی نو هغه چا ترجمه کړی دی او د کمې ژبې نه کمې ته ترجمه شوی دی. دغسې ورسره نور د پښتو څونه کتابونه اردو ته، فارسي ته او انګریزي ته، د انګریزي نه پښتو ته، د پښتو نه انګریزي ته، نو چې دغه معلومات هم تاسو ته وي چې ترجمې چا کړي، څنګه کړي، کوم کتاب کومه ژبه کې کړی دی او د کومې ژبې نه پښتو ته کوم کتابونه ترجمه کړي دي. دا د پرچې یوه بله برخه ده. بل دا شعر د چا دی؟ دا د پرچې یوه اهمه برخه هم ده چې یو شعر به ورکړي او په هغه شعر کې به دا خبره وي چې دا به ورته لیکلي چې دا شعر د چا دی، دا چا لیکلی دی. نو یا کله داسې وشي چې د شعر اولنۍ مصرې لیکلي او دویمه مصره یې ورسره نه لیکلي بلکې هغې په هغه جوابونو کې لیکلي چې دا دویمه مصرې دا او که دا ده. نو چې کم از کم دا اهم شعرونه، دا کم چې خاص شعرونه دي، دا کم چې عام په پښتو ادب کې دي، نو چې د دې تاسو ته پته وي. هسې خو لکه فرض که اوس یو کم تن دی هغه پرچې ته کیني خو هغه د ادب نه پوره خبر دی او چرته شاعر ادیب هم پاتې شوی دی، نو هغه ته بیا دې سوال کې داسې ډېره ګراني نه، خو به هر حال یاد ساتل پکار دي ځکه چې کله په هغه موقع د بنده نه د خیال وځي نو چې دا ورته یادي چې کتل یې د مخکې نه نو بیا به ترې په اسانه نه هېرېږي. بل پلاني کتاب چا لیکلی دی؟ په پرچه کې چې د ټولو نه زیات سوالونه راځي عموما نو هغه دا وي چې پلاني کتاب چا لیکلی دی. نو چې مونږ ته دا پته چې کومو کسانو کوم کتابونه لیکلي، کوم کتابونه کومو کسانو لیکلي دي، نو چې د دې متعلق دا معلومات وي تاسو ته. بل
دا خو ډېرې هغه اهمې خبرې وې په پښتو کې چې د دې مطابق تاسو پرچې ته کار وکړئ. بله یو څو ضروري خبرې داسې دي چې د پرچې په دوران کې د هغې خیال ساتل پکار دي. نو په هغې کې یوه خبره ده چې همتن همه وخت دا حاضر دماغ اوسېدل دي چې پرچه کې د سر نه د آخره پورې مکمل حاضر دماغي وي. بله دا یوه بله ضروري خبره هغه ده چې د شکی جواب نه به ځان ساتئ. په کوم جواب باندې چې تاسو پوره باوري نه یې نو د هغې نه به بیخي ځان ساتئ. لکه اوس فرض که زه به تاسو ته ووایم چې فرض که 2 سوالونه دي او په یو سوال باندې 4 نمبرې دي، نو که چېرې فرض که دا دواړه د یو تن دا دواړه سوالونه صحیح شو نو دته 8 نمبرې ورکړې کېږي، ترلاسه کېږي 8 نمبرې. خو که چېرې فرض که د دواړو کې یو صحیح شي او دا دویم غلط شي نو بیا به دته 3 نمبرې میلاویږي دا یو سوال، ځکه چې د دې صحیح نه به هم یو نمبر لرې کېږي، دا به ترې پرې کېږي، دا به ترې لرې کېږي، د دې صحیح جوابونو نه یو نمبر به لرې کېږي. نو په دغه وجه باندې د شکی جواب نه به مکمل ځان ساتئ. خیر ده که په پرچه کې 100 سوالونه یو په 100 کې تاسو نه یو څو د حل کولو نه پاتې شي، داسې خبره نه ده. خو که چېرې غلط شي، په توکل مو کړي او غلط شي، نو بیا دا پرچه د ناکامۍ سره مخ کېږي په اسانه باندې. بل اخري خبرې له راځم چې کوم باوري جوابونه یعنی داسې جوابونه چې په هغې باندې تاسو 100% مطمئن یې چې او دا جواب مکمل صحیح دی، دا خطا نه دی، نو هغه د سر نه اخره پورې اول ټوله پرچه کول، سر نه راولګې اخره پورې لاړ شئ، هغه نښې وکړئ په کوم باندې چې تاسو 100% باوري یې، پرچه د سر نه اخره پورې او نور منځ کې چې په لږ غوندې معمولي غوندې سوچ غواړي هغه پرېږدئ. نو چې کله اخره پورې غونډه پرچه وکړئ بیا پرې راسر شئ. نو په کوم چې لږ غوندې سوچ غواړي، لکه تاسو ته یاد خو دغه وخت کې یاد کړی مو، خو دغه وخت مو لږ د ذهن نه وتي، نو په دویم ځل په هغې باندې را شروع شئ. نو بیا پکې هغه وکړئ، خو د شکي نه به مکمل ځان ساتئ. خو ګورې اوس به یو تن دا وایي، اوس دې ځکه یو سوال پیدا کېږي چې هغه خو دومره وخت نه وي چې یو تن دې راولګي او د سر نه دی اخره پورې حل کوي او بیا دې دوباره نه. زما دا مطلب نه، زما دا مطلب دی که نه چې د وخت به ډېر خیال ساتئ، سات په سات به ګړۍ ته ګورئ او د وخت به ډېر خیال ساتئ. د دې وخت خیال ساتلو کې به تاسو باوري سوالونه د سر نه اخره پورې د مخې سره بیا ورپسې نیم سوچ والی یعنې نیم باوري یا هیر شوي لږ غوندې هیر شوي سوالونه هغه رایادول، نو دا به بیا په دویم ځل باندې کوئ. نو د پرچې دپاره د لیکچررشپ یا د ایسیس امتحان چې ورکوئ نو تاسو د دې خبرو خیال وساتئ. دا د تجربې خبرې دي، تجربې نه وتېري، دا څیزونه د دې لپاره اهم دي. دا کوم چې ما یاد کړه او دا کومې خبرې چې مې په ګوته کړې نو د دې خبرو لږه خیال وساتئ. نو امید دی چې تاسو به ډېره ښکلې پرچه وکړی شئ او انشاءالله چې د هغې د ناکامۍ به بیا څه امکان نه وي او ټوله په ټوله وپاس کېږي. خو دا ضروري خبرې یاد وساتئ. ستاسو ډېره مننه. السلام علیکم.